د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنۍ پایلې به راتلونکي اونۍ اعلان کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو لنډ ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې روانه اونۍ کې د رایو بیا شمېرنه بشپړېږي او راتلونکي اونۍ بعد تر تخنیکي کارونو وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ذبیح الله سادات وایي 14 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شوی دی او په نورو ولایتونو کې هم روان دی، خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو دغه بهیر څخه مخه نیولې ده. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي د متعارضو لخوا دغه ولایتونو دفترونو د بیا پرانستي په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. کمیسیون داسې مهال یو ځل بیا د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کوي چې تر دې وړاندې 2 ځله د لومړنیو پایلو اعلان مهالویش نقض کړی دی.